تا ته اول وار یو دانه ایمیل د ګوګل څخه راغلی دی لکه دا اوس چې تا ته میسج واسوي د هغه ډایرکټ د دستي ایمیل درته استي د ویلکم ایمیل په نوم باندې ته مثلا د جیمیل و اکاونټ ته ښه راغلی یا چې تا مثلا دغه اکاونټ جوړ کړي په دې جیمیل کې کله چې د جیمیل صفحه خلاصه کړو د جیمیل د صفحې سره ډایرکټ دغه رقم یو صفحه راځي دا صفحه چې راغله په دې ځای کې ستا د نامه اول توری چې و هغه ایس و صحیح دی نو په دې خاطر باندې دی ایس راولي صحیح دی لاندې دا دی سید احمد کاکړ ورته نشته دی که چیرې ته غواړې چې دغه ایس ایسته کې د ایس پر ځای باندې کولی شې چې پر دغه ځای باندې چینج کړې خپل یو عکس واچوې صحیح دی مثلا زه راځم یو عکس به ورته اپلوډ کړم د کمپیوټر څخه مقصد زه په کمپیوټر کې دا سم عکسونه نه لرم دا دغه زه فقط دغه درته وایم زه ما زه طریقه درته وایم نور دغه دی دغه عکس زه بیرته ډیلیټوم ځینې نو مثلا دا فکر وکړه چې دا ستا عکس دی مثال اوس که چیرې ته غواړې چې دا عکس غټ کړې او یا مثلا کوچنی کړې کولی شې چې د دې ځای څخه غټ یا کوچنی کړې صحیح دی یا مثلا کم طرف غواړې چې پکې راولې هغه طرف کولی شې یا مثلا لیفټ ته یې واړې یا مثلا رایټ ته واړې لیفټ ورپسې بیا لیفټ ورپسې مثلا بیا لیفټ پر کوم رقم باندې ستا خوښ دی چې پر هغه رقم باندې ته دغه عکس ښکاره کړې خپل عکس فقط ورکړې دلته بیا دی په دې ځای کې هغه ایس کلمه چې د ایس ستوري چې دی هغه ایس ستوري دی د منځ څخه وړي یعنې یوازې عکس راولي دا به زه کینسل کړم ځینې صحیح شو اوس د دې څخه وروسته دا ساحه چې ده دا د جیمیل نوټیفیکیشنونه کوم دغه ځینې وخت اپډیټس راځي ځینې وخت یو ایمیل راځي ځینې وخت یو بله موضوع راځي دی په دې ځای کې یو دغه نوټیفیکیشن درکوي په دا ساحه کې دا ساحه چې ده دا هغه سرویسونه دي چې جیمیل اکاونټ یا موږ تاسې د ګوګل د لارې څخه کولی شو هغه سرویسونه چې دغه ګوګل یې درته وړاندې کوي اول د واره مای اکاونټ دی دا ستا د اکاونټ په اړه مکمل معلومات دي سرچ کولی شې چې ویې کې کله چې سرچ کلیک کې د دې لارې څخه کولی شئ عیناً ګوګل صفحه ده چې موږ تاسې پرون سرچ کوي دی هغه صفحه راته خلاصوي هغه دغه معلومیږي و دغه دی صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه بله نور ته هم معلومیږي یا نور که بیا چیرې خلاص کړي هغه بیا خپل ایمیل ادرس خلاصوي هغه بیا نشي کتلی ورپسې کولی شئ چې یو ګیم پکښې پلی کړي مثال صحیح دی د هغه دپاره پر پلی باندې کلیک کړئ دا پلی نو راځئ مثلا دغه صفحه ده دا مختلف ګیمونه دي یا مختلف سافټویرونه موجود دي په دې ځای کې چې ته کولی شئ دا شاید ځینې کسان په طرز کې انډرایډ استعمالوي هغه د ګوګل پلی په نامه باندې یو دغه لري یو اپشن لري پکښې کې موږ کولی شو چې ډایرکټ په دې ځای کې هم استعمال کړو یا کولی شئ چې مثلا ایمیل ځینې استعمال کړي د ایمیل لپاره خو دغه ساحه ده یا مثلا کولی شئ چې ډرایو ځینې استعمال کړي ګوګل ډرایو وروسته مکمل وایو چې ګوګل ډرایو څخه هدف څه دی دا د ګوګل ډرایو دی دا صفحه درته خلاصېږي صحیح دی ورپسې مثلا دغسې په ترتیب سره راځئ مثلا کلنډر دغه هم ویل غواړي په دې خاطر باندې چې موږ تاسې ځینې ایونټونه غواړو چې ترتیب یې کړو او وختونه ورته ترتیب کړو یعنې تاریخونه د ځان دپاره دغه کړو ثبت یې کړو چې پر دغه تاریخ باندې زه دا میټینګ لرم پر دغه تاریخ باندې مثلا دا میټینګ لرم صحیح دی دا رقم یو ساحه درته خلاصېږي خو دا ټوله وروسته وایو صحیح دی او دغسې په ترتیب سره در اخره پر دغه ساحې درته خلاصوي دا ساحې چې خلاص ولې زموږ هدف چې دی زموږ هدف دا دی چې څه رقم موږ کولی شو چې یو ایمیل یو چا ته واستوو د ایمیل د استولو دپاره اول راځئ پر دغه کمپوز د دې دپاره دی چې موږ تاسې به یو چا ته ایمیل ولیکو او پر څه رقم باندې په ښه ډول باندې کولی شو چې ولیکو هغه د کمپوز د لارې څخه مختلف اپشنونه پکښې کې دي چې موږ کولی شو تغیر تبدیل عیناً لکه په ورډ ډاکومنټ چې راولو په دې ځای کې هم راوستلی شو ورپسې انباکس چې دی هغه ایمیلونه چې تا ته راغلي دي یا تا ته یو بل چا راستولي دي د هغه دپاره فقط پر دغه انباکس باندې کلیک کړې دی دغه رقم دا ساحه درته خلاصوي دغه ایمیل مثلا درته راغلی دی دا ایمیل چې خلاص کړې دا ایمیل ته مکمل ویلی شې صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته دا دغه د کوم ځای څخه دغه ایمیل درته راغلی دی او د دې ایمیل عنوان یې څه دی په کوم عنوان باندې دلته دا عنوان راځي او په دې ځای کې دا وخت راځي چې پر کوم وخت باندې راغلی دی صحیح دی دلته هغه لنډه موضوع هم شاید راغلي چې مثلا څه شی درته لیکلي دي ورپسې د دې څخه وروسته سینټ میل دی سینټ میل څخه هدف دا دی هغه ایمیلونه چې تا استولي دي د هغو
هغه باکس کم یو دی هغه په دې ځای کتلی سي چې تا څومره ایمیلونه استولي دي ورپسې د ډرافټ څخه هدف دا دی تا مثلا یو ایمیل دې ولیکئ مګر وادي نه استوي د هغه دپاره ته د ډرافټ څخه استفاده کوې دی هغه ایمیل راځي په ډرافټ کې ذخیره کېږي زه به سټیپ بای سټیپ راسم اول د واره کمپوز ایمیل کمپوز ایمیل کې اوله ساحه چې ده اول د ټو په نامه باندې یادېږي د ټو څخه هدف دا دی چې دغه ایمیل چې ته غواړې چې نوشته یې کوې چاته یاستې صحیح دی مثلا په دې ځای کې زه خپل ایمیل ادرس نوشته کوم دا یم جمال ملت @gmail.com صحیح دی مثلا دته غواړم چې وایستوم ورپسې په سی سی کې زه څوک نیسم د سی سی څخه هدف دا دی یعنی کاربون کاپي کله چې دغه ایمیل زه واستوم مثلا ته ما ته یې واستوي مثال تا په ټو کې خو تا زه نیولی یم صحیح دی په سی سی کې مثلا مثال یو بل څوک په سی سی کې خپل ځان نیسي ستا ایمیل ادرس څه شو دم احمد ډاټ کاکړ دم ودیش @gmail.com صحیح دی دم احمد کاکړ @gmail.com دغه نفر غواړي چې په سی سی کې ونیسي اوس د سی سی او د ټو فرق دا دی دغه ایمیل اصلا ته و چاته استې هغه په ټو کې راځي او په سی سی کې چې ته غواړې چې یو بل څوک په خبر سي هغه په سی سی کې نیسي مثال ته په یو دفتر کې د فاینانس افسر په حیث باندې کار کوي مثال ته وایم فاینانس افسر په حیث باندې کار کوي یو بل نفر هم د فاینانس افسر په حیث باندې کار کوي هغه ستاسو څخه ځینې ډیټا ځینې معلومات یې درڅخه غوښتي دي چې وایي دا ماته راواستو ته راولاړېږي هغه معلومات و ده ته استې ډایرکټ په سی سی کې خپل منیجر نیسي مثلا چې هغه هم په دا موضوع باندې خبر وي سر مو خلاص کړه ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د بي سی سی په نامه باندې یادېږي د بي سی سی څخه هدف دا دی بلاک کاربون کاپي بلاک کاربون کاپي د دې لپاره استفاده کېږي چې زه غواړم چې دغه ایمیل جمال ډاټ میلاد دغه ته یې واستوم صحیح دی په سی سی کې دی ونیسم دی خبر دی چې دا ایمیل و چاته تللی دی او زه خبر یم چې دغه ایمیل و چاته تللی دی په بي سی سی کې که دې څوک نیولی و دغه دواړه نه خبرېږي چې دا ایمیل ته بل چا ته استولی دی یعنی موږ دوه ته خو دې استولی دی دریم کس څوک دی چې تا ورته استولی دی دی نه په خبرېږي په دې باندې او نه دی په دې باندې خبرېږي چې دغه ایمیل اصلا تا و چا ته استولی دی د دې شي استعمال څه دی مثلا کمونیکس نوم اورېدلی دی یوسیټ د دفتر نوم اورېدلی دی یوسیټ کې مثلا پوزیشن اعلان شوی دی کار ته غواړې چې اپلای ورته وکړې هغه کار ته او په هغه دفتر کې خپل یو شناخته لري یا دې ورور دی یا دې د اکا زوی دی یا دې د خاله زوی دی هغه تا ته وایي زموږ په دفتر کې دغه پوزیشن اعلان شوی دی ته اپلای ورته وکړه او اپلای چې ورته وکړې ما هم خبر کړه ته د هغه دفتر ایمیل ادرس هغه خپل ډایرکټ ایمیل ادرس هغه په ټو کې نوشته کړې په بي سی سی کې هغه نفر نیسي چې ستا شناخته دی یا دې د اکا زوی دی او په هغه دفتر کې کار کوي هغه دفتر والا په دې باندې نه خبرېږي چې په بي سی سی کې څوک دی یا دغه ایمیل بل کم چا تللی دی وظیفه یې بره دا ده چې ته بره غواړې چې دفتر ته خو دې ایمیل واستوي هغه بل نفر هم خبرېږي چې دا ما و دې پوزیشن ته اپلای وکړي هغه بره د پروسه په سترګو کې معلومات یې درته کوي یو قسم ستا ریکمنډیشن چې کوي که د چا سره نه اخلاص وي پوښتنه وکړي ستا سره نه خلاص زه وایم زه ایمیل استوم ډایرکټ و دته چې استوم زه نه غواړم چې دی په دې باندې خبر شي چې دغه ایمیل بل وکم چا تللی دی مثلا تا په بي سی سی کې نیسم دی په دې باندې نه خبرېږي چې دا ایمیل به تا ته تللی دی او ته په دې باندې نه خبرېږي چې دا ایمیل اصلا و ده تللی دی یعنی بي سی سی هغه نور ساحې پټي دا دغه د دفتر ما فقط یو مثال درته وایم په ډېر ځایو کې کولی شي چې استعمال یې کوي یو پر ځای باندې زر کس ور واچو ما زه ایمیل ادرسونه یې ور یعنی اوس ته نسې دغه نه دی چې مثلا دا زه خراب کړم مثلا دا سی سی کې هم څوک نه نیسم یوازې زه وسلو کسو ته مثلا دغه یو ایمیل استوم فقط په دغه ټو کې دغه ایمیل ادرسونه نوشته کړم مثلا دا یم احمد ډاټ کاکړ څو ودېش @gmail.com صحیح دی و ده ته ما سوال یې ورپسې دغه په ترتیب سره هر څو ایمیل ادرسونه چې ته لرې هغه ټول ایمیل ادرسونه ته سوال یې په سی سی کې هم دغه رقم کولی شي او په بي سی سی کې هم کولی شي اوس نو په بي سی سی که تا 4 نفره ونیول دغه 4 نفره په خپل منځ باندې هم نه سره خبرېږي په خپل منځ کې چې دا و چا ته استول شوی دی صحیح دی دا چې د نوشته کې مثلا دا ایمیل ادرس مشخص کړي چې و دغه نفر ته زه غواړم چې ایمیل واستوم او زه به مثلا تا به ونیسم دا یم احمد ډاټ کاکړ ودېش
@gmail.com دا به ونیسم. سبجیکټ چې دی سبجیکټ د دغه ایمیل عنوان دی د چش په باره کې دغه ایمیل ورغلی دی. مثال چش ورته نوشته کې دغه ایمیل مثلا چش مثال مقصد د سی وی دا اوس ماته وایي په سی وی کې بره بیا سره خطاوز سبا د خیر سره سی وی دا مکمل وایو په سی وی کې موږ تاسو په سبجیکټ کې سی وی نه لیکو هیڅ څوک سی وی ونه لیکي ګرد ایمیلونه مو غلطیږي هغه سبا د خیر سره وایي چې چش باید ولیکو په سبجیکټ لاین کې مثلا د انوایټ لپاره دی یا مثلا د مثال یو دغه دی اډورټایزمنت دی مثلا دا کومه ژبه ده ښه فرانسوي ده مثلا مثال د نوې کتاب په باره کې نیو بوک صحیح دی د دې نیو بوک په باره کې مثلا زه به دلته یو دغه ولیکم د کستس په یاد ما درته ویل دلته موږ فقط موږ دغه وایو د ایمیل د جوړېدو طریقه او د ایمیل د استولو د ریسیولو طریقه د ایمیل د لیکلو طریقه چې د هغه په سافټ سکل کې درته وایي څه رقم په ښه څه رقم کولی شئ چې په یو ښه ایمیل ولیکئ هغه په سافټ سکل کې درته وایي په دې ځای کې ستا د ایمیل باډي ده یعنی کوم موضوع ته غواړئ چې د هغه سره شریک کړئ موږ تاسو که چیرې متوجه سوي یاست مثلا دا ورقه ده زه یې پیدا کړم دا ورقه مثلا ټوله ډکه ده د سره څخه تر اخره پورې تاسو اول د واره د دې ځای څخه شروع کوئ دا ټوله وایاست که یا اول عنوان وایاست عنوان په دې خاطر باندې موږ وایو چې موږ خبر سو چې دا د چش په باره کې دی اوس که چیرې عنوان داسې یو شی وي چې هغه مثلا زه الریډي په خبر یم په دې باندې نو بیا ضرورت نشته چې تاسو ووایم نو دغه نیو بوک چې دی دا عنوان دی دا نو کې داسې غټ معلومېږي چې هلته هغه ایمیل درسي او دغه بیا دغه معلومات دي لاندې ټوله اوس په دې ایمیل کې څه رقم کولی شو چې تغیر او تبدیل راولو که چیرې ډایرکټ سینډ پر وامه دغه ایمیل ځي و هغه نفر ته مګر زه ډایرکټ سینډ نه پر وامه ځینې تغیر او تبدیل راولم پکې کې مثلا دغه ایمیل دی دا خط یې ما سلیکټ کړئ غواړم چې په دا ټکسټ کې تغیر او تبدیل راولم په ټکسټ کې مثلا پر څه رقم باندې خط زه غواړم چې دا خط پر څه رقم باندې ښکاره سي هغه دغه کوم انتخابوم مثلا پر دې رقم باندې غواړم ښکاره سي یا پر دې رقم باندې دا مختلف فونټونه دي دا که ستاسو په یاد موږ تاسو په ورډ په ایکسل په دې کې مو ویل صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته دا ساحه چې دغه ایمیل ته څونې غواړئ چې په څونې اندازه باندې دا خط معلوم سي ډېر سمال یې نوشته کړی دا ډېر کوچنی سو اول داسې میده لیکل سوی دی ورپسې دا چې دی دا نارمل دی ورپسې د دې څخه وروسته دا چې دی دا لارج دی او دا چې دی دا د هیوج په نامه باندې دی ډېر غټ دی دا که ړانده تو راسوي بر بیا دغه ایمیل راستوه یا مثلا که چا تا ته ایمیل راسوي په دې خاطر چې تو کوم باندې کې پرسو کوي و داسې ډېر دغه کېږي ورته نو نارمل موږ تاسې عموما چې ایمیل اسو نارمل په شکل سلیکټ وو صحیح دی نارمل چې مو سلیکټ کړي اوس دا خط چې ما لیکلی دی دا غواړم چې بولډ یې کړم که نه غواړم بولډ خو مو ویلی دی غواړم چې ایټالیک یې کړم که نه غواړم دا ما هم ویلی دی غواړم چې انډرلاین یې کړم که نه غواړم اوس دا بیرته زه نه استعمالوم بیرته ساده ایمیل نوشته کوم دا ساحه چې ده په دې ساحه کې تاسو کولی شئ چې ټکسټ کلر ورکړئ ټکسټ کلر یعنې دغه رنګ دا اوس په کم د خط رنګ تور دی او کولی شئ چې دا رنګ یې واړوئ مثلا شین یې کوئ دا اوس شین شو معلومېږي هلته اوس په شنه رنګ باندې یا په شنه قلم باندې نوشته سوی دی یا مثلا کنټرول ای ټوله سلیکټ یې مثلا په سره رنګ باندې دغه کې دا اوس په سره رنګ باندې شو هر رنګ چې دې خوښ وي هغه رنګ کولی شئ چې ورته انتخاب کړئ بیرته غواړم چې زه تور کړم نو اول یې سلیکټ کوم راځم دا به تور کړم صحیح شو ورپسې د دې څخه وروسته د دغه خط بکګراوند چې دی دا د شا ساحه هغه څه رقم غواړم چې ښکاره کړم مثلا دا رقم غواړم چې ښکاره کړم دی پر دې رقم باندې کوي صحیح دی یا مثلا کنټرول ای ټوله سلیکټ کوم مثلا غواړم چې پر دې رقم باندې کړم دی پر دې رقم باندې ښکاره کوي دا بکګراوند یې په تا پورې مربوط دی چې هر رقم بکګراوند ستا خوښ وي کولی شئ چې هغه بکګراوند ورکړې صحیح شو دا یو بکګراوند شو ورپسې د دې څخه وروسته دغه ټکسټ چې تا لیکلی دی دا عینا موږ تاسو په ورډ کې ویلي وه چې دا د کم طرف څخه دې طرف څخه غواړئ چې شروع کړې په منځ کې غواړئ چې راولې او که د راسته طرف څخه غواړئ چې شروع کړې هغه کولی شي په دې ځای کې راولي ځینې وخت ته غواړئ چې بولټ پوینټونه ورکړې د هغه لپاره ته کولی شئ چې د دې ځای څخه استفاده وکړې دا د بولټ پوینټونه یې ورکړله صحیح دی ورپسې دا به بیرته زه دغه کړم ریموو کړم ځینې وخت غواړئ چې پر دې رقم باندې بولټ پوینټونه ورکړې یعنې نمبر ور نه کړې ډایرکټ دغه بولټ پوینټ ورکړې ورپسې د دې په واسطه باندې کولی شئ چې راسته طرف ته یې راولو او یا هم مثلا راسته طرف ته مو اوسي او په دې باندې کولی شئ چپه طرف ته یې راولو د دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې دغه ښه دا پاراګرافونه چې دي هر پاراګراف یې جلا جلا
سره دغه یعنی هر پاراګراف دغه سو اول پاراګراف ډیر غټ دی دغه څخه وروسته بیا دویم پاراګراف دی بیا دریم پاراګراف یعنی دا تقریبا یو ترتیب غونډې سو صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته که غواړئ چې ټول فارمټینګ یې لري کړئ نو پر دې ځای باندې کلیک کوئ ګرده فارمټینګ هغه اول حالت ته ځي صحیح سو دا چې دې وکړئ اوس غواړئ چې په دغه ایمیل کې خپله سی وي مور سره اټاچ کړئ یو کتاب مور سره اټاچ کړئ یو بل شی مور سره اټاچ کړئ مثلا هر شی چې دې خوښ وي د هغه لپاره راځئ پر اټاچ فایل باندې کلیک کړئ اټاچ فایل مثلا که چیرې غواړئ چې عکس ورواستئ دغه عکس مثلا زه غواړم چې ورواستم اوپن پر کلیک کوم دی دا په دې ځای کې دی اول دوباره اپلوډیږي صحیح سو دی چې اپلوډ سو مثلا دا به زه بیرته دغه کوم ښه خیر دا به ورواچوم ورپسې په دې ځای کې غواړئ چې یو کتاب ورواچوم راځم پر دې ځای باندې کلیک کوم کتاب پرون شاید ما یو دانه ډاونلوډ کړی وي پر ډیسکټاپ باندې شاید یو پی ډي اف فایل پروت وي مثلا دا یو کتاب دی غواړئ چې دا کتاب ورواستئ دی دغه کتاب اپلوډوي اوس ځینې وخت بیا دا رقم وي چې دغه کتاب دی دا مثلا عکس دی یا هره موضوع چې ده دا تر 15 MB مثلا تر 15 MB مثلا ډېر وي یا تر 6 MB هغه څه رقم کولی شو چې وایاستو هغه موږ په ګوګل ډرایو کې وایو دغه ساحه کې په دې ځای کې تا اول دوباره فایل دغه فایل اپلوډوي هغه چې مثلا 300 MB ویډیو غواړئ چې چاته واستئ 1 GB ویډیو غواړئ هغه ټوله تا اول اپلوډوي وروسته بیا د دې لارې څخه کولی شئ چې هغه ورته واستئ خو دا موږ تاسې په ګوګل ډرایو کې وایو ګوګل ډرایو شاید په راروان هفته کې شروع کړو د خیر سره ورپسې که غواړئ چې عکس ورته واستئ عکس ما هغه عکس مخکې چې مو دغه کړي په دې ځای کې اول دوباره چوز فوټو عکس انتخابوئ چې مثلا کم عکس دی هر عکس چې دې خوښ وي هغه عکس انتخابوئ فقط انسرټوئ په دې ځای کې صحیح دا زه بیرته کینسل وامه که غواړئ چې یو لینک واستئ مثلا غواړئ چې دغه لینک واستئ یو چاته دا لینک کولی شئ چې پر دې ځای باندې کلیک وکړئ په دې ځای کې دغه لینک ورواچئ دا مو اوکې کړئ دی دغه لینک هم ورته استئ هغه نفر ته صحیح دی ورپسې دا هغه ځینې کوچني کوچني عکسونه ایموجیز که چیرې دا غواړئ چې ورته وایاستئ هغه هم کولی شئ چې وایاستئ که غواړئ چې دغه ډیلیټ کړئ بیرته دغه ایمیل ډیلیټولی شئ اوس که دغه وینئ دا تر اوسه پرې په ډرافټ کې دی یعنی دا دروس پر ما نه دی استولی کله چې زه سینډ پر کلیک کوم دغه ایمیل ځي لږ غړی وروسته چې دی سینډینګ your message has been sent دا واستول سو وینې ډرافټ اوس خالي سو د ډرافټ څخه هدف دا دی چې موږ تاسو ایمیل لیکلی یي مګر استولی مو نه یي ځینې وخت بیا دا رقم پیښیږي چې دغه ایمیل ته دغه کوې ایمیل دې لیکلی یي ایمیل ادرس ور اچولی فقط ما ځکه کلوز بټن پر وای دی راځي ډایرکټ په ډرافټ ته وایي چې اوس ټول نه لیکم ماښام یاستم صحیح دی نو دغه دپاره موږ د ډرافټ څخه استفاده کوو دا دی اوس ما خو تم په دغه کې نیولي بیا په ټوکې مې نیولي بیا نو هغه ایمیل دا دی اوس تا ته هم راځي کله چې تا ته نوی ایمیل راسي په انباکس کې دا یو نوشته کېږي دا یو دا معنی چې یعنې یو ایمیل دا رقم شته چې هغه درست نه دی ویل شوی کله چې ته پر دې ځای باندې کلیک وکړې وینې ما ته راغلی دی د نیو بوک په نامه باندې دا یو څه داسې بولډ دی یعنې موضوع یې دغه نیو بوک دی صحیح دی کله چې دا ایمیل زه خلاص کړم اوس په دې ځای کې دغه دوه دانې اټچمنټ دي چې ما ته راغلي دي صحیح دی ورپسې دا هغه لینک دی چې ما ته راغلی دی کوم لینک چې ما که ستاسو فکر و چې کاپي کړی مو او لینک په هر ځای کې چې تاسو کرسر ایښی په هغه ځای کې دغه کېږي لینک کاپي کېږي صحیح دی ورپسې بیرته چې انباکس راسمه د انباکس څخه وروسته دغه په نامه باندې دی د سټارټ په نامه باندې دی سټارټ د سټارټ څخه ځینې ایمیلونه تا ته بیخي ډېر مهم وي نو د هغه دپاره ته کولی شئ چې پر دغه ایمیل باندې سټارټ کلیک کړې دی بیا وروسته راځي و سټارټ ته دغه دی یعنی دا مهم ایمیل دی چې په سټارټ کې در سره ساتي صحیح دی سینټ ایمیل هغه ایمیلونه چې تا استولي دي دا ایمیل ما اوس واستوي دغه نفر ته مې واستوي او خپل ځان ته مې واستوي دا په دې ځای کې دی راغلی دی صحیح دی اوس که چیرې ته غواړې چې مثلا ځینې تغییر او تبدیل پکښې راولې دا ټول دغه په ورځ باندې وایو شاید د شنبې ورځ یا د یکشنبې ورځ په راروانه هفته کې موږ تاسو یوازې جیمیل وایو او دغه وایو اوټلوک شاید وایو سبا د خیر سره سی وي جوړوو او شاید کارت هم اپلای چې کار سره کم پیدا کولی شو صحیح دی بل یو کوچنۍ موضوع پاتې ده کله چې تاسو ایمیل خلاص کړئ دا ایمیل جوړ شو مثلا دی ډایرکټ دلته په دې ځای کې 15 GB درکوي دا 15 GB سپیس دی په فضا کې درکوي ته کولی شئ چې ډېر فایلونه شاید تاسو اکثر نه یې استعمال کړي یا اکثر استعمال کړي که غواړئ چې خپلو اسنادو ته هر وخت اکسس ولرئ اسناد مو سکین کړئ دلته په دغه کې په ګوګل ډرایو کې کښېږدئ چې په هر ځای کې یاست که فلش در څخه ورک شي که کمپیوټر څخه ورک شي چې هر شی څخه ورک شي ستا اسناد کولی شئ چې په هر ځای کې پیدا کړې
یعنی که د کندهار څخه ولاړ شئ کابل ته په کابل کې به جوم اسناد درسره وي که د کابل څخه ولاړ شئ یو بل ځای ته په هر ځای کولی شئ چې اسناد یې درسره وي خو د هغه کولی شو چې موږ تاسو د ګوګل ډرایو څخه استفاده وکړو ګوګل ډرایو د شنبې په ورځ باندې شاید ووایي د خیر سره خو څه رقم کولی شو چې استفاده ځینې وکړو دی تا ته 15 جی بي سپیس درکوي په 15 جی بي کې ته بیخي ډېر اسناد ایښولی شې صحیح دی که چیرې بیا 15 جی بي باندې لږ شو بیا کولی شئ 15 جی بي چې دی مفت دی مفت سپیس دی که چیرې 15 جی بي در باندې لږ شو مثلا ستا 10 جی بي 20 جی بي 10 جی بي دي نور پکار وو هغه کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې د ګوګل څخه رانیسئ که چیرې څوک پوښتنه لري تر دې ځایه پرې ویې کړئ دا څه رقم کولی شو چې نوم یې تغییر کړو څه رقم کولی شو چې پاسورډ یې تغییر کړو څه رقم کولی شو ځینې وخت په تاسو کې شاید داسې کسان پېښ شوي چې خپل د فیسبوک اکاونټ چې دی هغه یې پر خپل ایمیل ادرس باندې جوړ کړی وي او هر وخت چې دا ایمیل خلاص کړي که چا په فیسبوک کې لایک ورکړی وم ایمیل ورته راځي دغه ایمیلونه څه رقم کولی شو چې باندې کړو دا ټوله شان وایي پکښې صحیح خو شاید د شنبې په ورځ باندې وایي زموږ دغه چې و د نن ورځې درس فقط دا و چې ایمیل څه رقم جوړ کړو ایمیل څه رقم واستوو سبا د خیر سره موږ سی وي وایو چې سی وي څه رقم جوړ کړو او کار ته څه رقم اپلای وکړو په اصولي ډول باندې یو خو دا رقم کار دی چې موږ تاسو پر خپل سر باندې مثلا اپلای ورته کړو هر شی چې موږ ته ولیکل هغه ورته لیکو یا اصول څه دی هغه رقم باندې سبا هغه دغه وایو بل چا پوښتنه درلوده و هغه څوک چې ناوخته دی باندې یا چې ځای هغه دې ولاړ شي و د هر یو ایمیل ادرس په جلا جلا نوشته کې د 200 کس ده د 200 کس ده که چیرې بیا ته ریګولر ایمیل ورته اسئ د هغه لپاره بیا ګروپ جوړیږي ګروپ چې جوړ کړي بره فقط یو ګروپ ته اسئ بره 200 کس ته اسول کېږي خو دغه اول وار چې نوشته کې ټول ایمیلونه به چې نوشته کې که 200 که 300 یا څو نه چی